دوستانو ډیرو ملګرو له ما څخه دا پوښتنې کولې، هم په واتساپ باندې ډیر زیات میسجونه راغلي وو، هم په میسنجر باندې، چې مونږه د فیسبوک کې چې کوم مثال عکس پورته کوو هغه کوالټي خرابېږي. مثال زمونږ تلیفون کې عکس دی چې کوالټي ایچ ډي دی، یعنې کوالټي ښه دی. کله چې موږ پروفایل پکچر ته یې پورته کړو او یا که چېرته مثال همداسې جګونو بیا چې وروسته ګورو هغه کوالټي خراب وي. دوستانو هغه په فیسبوک کې یو آپشن دی، هغه ان کېږي، بیا ښه کېږي. دوی سره دا مشکل حل کېږي. د دپاره ما تاسو ته پلان و چې تاسو ته یو ویډیو جوړ کړم. دوستانو راځئ په دغه وخت کې مثال چې تاسو عکس جګوئ او خراب راځي، دغلته درې ډاټ دغلته به کلیک کوئ. دلته چې کلیک لاندې راشئ، لاندې راغلی ګوره سیټینګ اینډ پرایوسي، د باندې به کلیک کوئ. کله چې کلیک کوئ دوستانو دلته راځي لاندې دی سیټینګ اینډ پرایوسي کې بل دننه بل دی سیټینګ دی، د سیټینګ باندې به کلیک کوئ. کله چې دغه سیټینګ باندې کلیک کړه بیا لاندې راشئ، سکرول ډاون راشئ، لاندې راځئ، دغلته یو دغه دی آپشن دی، دغه دی ګورئ دوستانو میډیا اینډ کانټاکټس، ګورئ په دغه باندې به کلیک کوئ. میډیا اینډ کانټاکټس دلته ډېر آپشنونه دي دوستانو، خو زموږ موضوع صرف په دغه دوو باندې تاسو ما آن کړي دي. ګورئ اپلوډ فوټو ان ایچ ډي، اپلوډ ویډیوز ان ایچ ډي. که چېرته تاسو غواړئ صرف مثال فوټوز د ایچ ډي اپلوډ شي، ویډیو دې نه اپلوډ کېږي، هم که مشکل نه دی. او که غواړئ نه دواړه چې موږ ویډیو جګوو یا دغه جګوو فیسبوک ته عکس جګوو ایچ ډي دې پورته شي او په ښه کوالټي کې دې پورته شي، دا دوه آپشنه به آن کړئ. دوستانو هیله ده چې ویډیو هم خوښه شوې. که چېرته ویډیو هم خوښه شوې ویډیو درسره لایک کړئ، او کومه پوښتنه لرئ د همدې ویډیو کې راته پرېږدئ، کامنټ کې راته پرېږدئ. او که زموږ چینل هم تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی او نوي یاستئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره زنګ نشان ووهئ چې په آینده کې موږ تاسو ته ډېر ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کوو په دغه چینل کې چې تاسو د هغې څخه مستفید شئ او ګټه واخلئ. موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. بای د الله